د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د اماراتي شرکتونو د ښه مدیریت، ملي عوایدو لوړېدو، د انحصار او احتکار د مخنیوي په موخه د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله له فرمان سره سم د خپلواکې ادارې د رامنځته کېدو په پار د روان لمریز کال د سلواغۍ په لومړۍ نیټه جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د اماراتي شرکتونو د تقویه او انسجام په موخه د یاد ادارې رامنځته کول مهم وبلل او ویل په دې سره به ټول اماراتي شرکتونه د یوې واحد ادارې تر چتر لاندې راشي چې چارې به یې مثبت او ښې پر مخ ولاړې شي. محترم ملا صاحب بیا د غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه چې د اسلامي امارت په راتګ او د مالیې وزارت په هڅو سره ډیر دولتي شرکتونه بیرته فعال او په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې چې د روان لمریز کال د سلواغې میاشتې په 3مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ جوړه شوې وه. تر هر اړخیز بحث وروسته د کابل جلال آباد د دوهم سړک جوړولو پروژه منظوره، د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې له لوري د راغلو تعدیلاتو په نظر کې نیولو سره د مازادو غنمو د پیرلو وړاندې شوې تګلاره تایید او همدارنګه د کابل ولایت په ختیځه سیمه کې د برېښنایي دروازو د کمپلیکس جوړولو طرحه هم منظوره شوه. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې په نوبتي غونډه کې چې د روان لمریز کال د سلواغې میاشتې په 4مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه له اجنډا سره سم د خصوصي سکتور له لوري د پانګونې وړاندې شوو یو شمېر طرحو په اړه بحث وشو. په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته د خصوصي سکتور له لوري د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه تایید او د منظورۍ لپاره اقتصادي کمیسیون ته راجع شوه. همداراز د پاتې طرحو په اړه ټاکل شوو کمیټو ته دندې وسپارل شوې څو د یادو طرحو مالي، اقتصادي او تخنیکي ارزونه ترسره کړي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی،